شمس و قمر د رخسار مشال تنرسیگی حسن یوسف د حسن دار جمال تنرسیگی. یو چا پوښتنه راته کړې ده چې په اوس وخت کې په څنګه عالم سړی پسې شي. جواب: الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمر هغه اصول د اسلام په رڼا کې اصول د عامیانو اصول د مجتهدین کچيري هغه اول اصل ته ګوري کچيري یو سړی مجتهد وو د دوه دلایل تکر سره راغی کاغه د سنوي کا غیر وي یو جواز ثابتاوه بل عدم جواز ثابتاوه. نو کچيري د صفیر شو چې دغه دلایل د حرمت دلایل قوي ودلته خو په اتفاق باندې هغه په دې حرام باندې بس د حرام په فتوا یعنی په ناجایز به سړی عمل کوي په دغه دلیل پابل نه او کچيري په وینه په قوت کې سره مساوي و دا یوم هغه دلایل د حرمت هم د غونه کوي ولکه دلایل د جواز هم او دلایل د عدم جواز دواړه سره په قوت کې سره مساوي و. دلته واجب دادی چې داغه په قول به کوي چې هغه وای ناجایز دی، واجب ده چې په دغه په قول به کوي فابل خو عمل ناروا دی. او کچېری دلایل د جواز قوي و دلایل د عدم جواز هغه ضعیف و. دغه وخت کې بیا اولاد دي چې په حرمت عمل وکړي خو دا واجب نه دی ځکه دلایل د جواز قوي دي او دلایل د عدم جواز هغه ضعیف دي. نو په عدم جواز اولاد دي چې عمل دی وکړي عدم جایز دی او بل خو په جواز عمل وکړي دا هم جایز ده. دغه رقم کچيري یو سړی را ولاړ شو د ځای ته چې پام وکړي ډیره خبره ده. سړی مجتهد نو امیو بیا د ځان د فاره پر لازمه ده چې یو عالم د ځان د فاره متعین کی. کچيري داسې پیښه وه چې دوه علما وه یو عالم په علم کې او په تقوا کې تر دا بل عالم زیات و د زیات ګمان کاوه نو بیا هغه حرام و بل ناجایز دا بل چې تر ده کم جایز و بل ته خو به د ناجایز والا په قول اتمی کوي. او کچيري د فنیز دواړه علما سره مساوي و یو جایز دی بل ناجایز دی بیا پر د باندې واجب دادی چې د عالم په قول بکوي چې هغه ناجایز ورته ویل دي کدواړه په تقوا او علم کې سره مساوي و. او کچيري را ولاړ شو په تقوا او علم کې سره مساوي نه و دا یو اعلی و دا بل څه ادنا او خو ادنا عدم جواز یعنی حرام والی وته ثابت کړي هغه اعلی جایز والی دلته به هم دی دغه چا په قول کوي چې عدم جواز ثابت کړي لیکن دلته عمل اولا دی ځکه خو ابل تر د په علم کې زیات دی. ګرانو محترمینو د ځان د پاره یو عالم هغه متعین کول دا لازمي دي چې سره په قول وکړي په هر وخت کې. نو ګرانو محترمینو یو دیوبندي هغه ادعای دعوه ده چې وای دا زه دیوبندي یم دا ادعای دعوه ده یو واقعي ده. شیخ الاسلام متقی عثماني رحمه الله تعالی چې هغه د حضرت عثمان صاحب د قبیله سره قریشي اموي دی او دا هغه د مولانا مشفی رحمه الله تعالی چې هغه مفتی اعظم د دیوبند بیا مفتی اعظم د پاکستان وو دا د هغه زوی دی د مولانا مدیسن رحمه الله تعالی مسعود دی. دا اوس په ټوله د څلورو سره مذهبو بلکې د څلورو سره مذهبو فقه چې مجلس جوړ دی په دې مجلس کې دی نائب صدر دی او په فقه علل معاملات کې بیا
دا فقه د معاملاتو کې دی رئیس دی عمومي. سبحان الله. د علماو په دې خبره باندې سر خلاصي دوی د فقه د ځان سره وویم چې یو ماشوا د فقه المعاملات څخه د نوري مسایل دي، هغه که د لمانځه دي، که د روژې دي، که د زکات دي، که د حج دي، او دغه رقم هغه که د دغه دي، که د جهاد دي، دا تقریبا د اوله سره د نبی صلی الله علیه وسلم سره تر اوسه پورې چې را روانې دي هغه نو ډیر کم اختلافات راغلي دي. اختلافات ډیر نشته. ډیر اختلافات په معاملاتو کې ځکه په هغه مسایلو کې ډیر اختلاف راځي چې هغه پر عرف بناوي، چې عرف مغیر شي بیا مسله مغیر کېږي، یا پر علت بناوي چې هغه تغییر د علت راشي بیا یا د شي چې ضرورت وي د ضرورت په خاطر مغیر کېږي. دا ټولې په معاملاتو کې ډیر راځي. نو چې راځي ګرانو محترمینو د رئیس د څلور سره مذهبو د ټولو هغه د رئیس دی د فقه المعاملات. سبحان الله. کدا کارنامه بل مذهب والا کولای شوی نو بالکل یو بل څوک وایي کینی تاسو باور وکړئ چې هغه د تنور کول ځکه قربه هغه د دې مشرانو ګرد عرب هغه ډیر غټ علما دي، ډیر غټ خلک پکې دي، دنیا سطح ډیر مملکتونه هم دي. دا یا بل نور کارنامې د څه کوم چې خپل کارنامې وګوري. دوهم دغه یوازې د موټرو مسله چې در اویسته زموږ اکثر علما هغه خو ما په سترګو کېږي نه چار څه زه وګورم د ایوان د خرو د هغه د آسر یې فرق نه یې کړی. ګرانو محترمینو د څه کړي دي در اولاسو د اصولو سره زموږ د امام ابانی رحمه الله تعالی او دغه رقم د نور لاندې امامانو د محمد صاحب او دغه رقم د ابو یوسف رحمهم الله تعالی د دې د قولو څخه قواعد سنوي قواعد پر نو قواعد باندې بیا بناوي کړی د مسائل. سبحان الله. هغه لکه دا بهوست چې په دوه ټکو کې وګوري ټول د قواعد دي او بیا پر دې باندې دا شان بنا کړی دي چې سړی هغه بالکل د دنیا شان عالیږي. دا نور خو نو ګرانو محترمینو دا چې عالم او اتقا خو څوک د پښتنه وکي چې هغه ډیر سخت اتقا دي، ډیر سخت پرهیزګار دي. هغه وهبت زویلی د فقه اسلامي ملا صاحب او ابو الفتح ابو غدر د پر کتاب مصباح تقریض کړي په دې کې په پای کې دا صفت ولې دی په دې کې خشیت د الله دی. دغه غټ صفت چې په دې کې خشیت د الله دی. دا د ځای ته چې لږ پام وکړي نو دا چې انسان دی وسایل یې مرسونه برابر دي او بیا نو دا چې کتاب جوړ کړي لکه هغه دا فقه البيوع په دوه ټکو کې تاسو باور وکړئ چې دا مسله هغه په کلونو سره نه سره ایستلای سره نه څه کولای. نوې مسله ده، نوې شی دی، موږ د زړو قواعد سره ایستل دا ډیره سخته ګرانه ده. موږ خلک تر اوسه پورې کریډټ کارت او ډیبټ کارت او چارج کارت نه پیژندلای چې کې شخصي او مصدق او دغه رقم شي کې مصرفي نه پیژندلای او دغه رقم ډیر د مسایل نه د حوالو د اوس په رقمو کې په یی چې کې دا ګرځه د مسلې د اعلی درجه د ټول کتابو سره ډیر جمع کړی دي ډیر. او بیا په خطبات کې د دوره هند چې وګوري دیوبند والا علماو د خپل دا ویل چې د زموږ د فار د دیوبند ترجمان دی. نو ګرانو محترمینو دا چې یو څوک محکم کول بل دا یو خبره درته کوم ان شاء الله په دې خبرو بس سم سر خلاصيږي ان شاء الله که خدای کول هغه په دې بګون خدای پوس سره دغه بعضی داسې مسائل دي چې سړی ما چې خلو وروړي لانه دي جای چې پاره کم زوایم ځکه دا پر خارجي معلوماتو بناوي سمانه چې وسوه د په خارج کې دا بین المللي تجارت یعنی په اسلامي نړۍ کې هغه د تجارت لري چې جواز ورکول شوی دا شته او کنه لري. دا یو خبره ده. دومره خبره دا زموږ خلک بارک حلال ورتوایم دي په خبر ګناه کې کار ناروا کا جایز ورتوای هم هغه لکه د تاریاکو لکه د روینو لکه د کوینو مسله دا وروسته چې پښتنه وکړي چې وس دغه هغه تاریاک بین المللي تجارت لري کنه لري و چیرې لري نو خو ته معلومات وکړه پر معلومات څوک نه لري نو خو د مملکتو سره د وسایل نه لري او دغه رقم روین یا چرس لري کنه لري نو دا خپل زموږ په کتابو کې راځي هغه زړه پکې کې د شنه د چې دا نه پکې د ما چې پاغو کې راځي چې جاد د حلال لري په یو ځای کې استعمال هغه د حلال ولري دغه حکم دغه سم مغیر دي چې جاد د حلال نه لري. ورغاش پر خارجي معلومات بنا مسلې نو مش پکې ژغیر د ازمو سره مناسب نه ده بلکې ځان په ګناه کې اچو ځان په ګناه کار کوو دا بنو د داسې چاوي. بل عالم متبحر صفات خپل
هغه کتابو راخصي چې خپل په اصول افتا او په شان کې وګوري بیا به درک ته معلوم شي. هغه دا راخصي دي چې دا ماوارو عالم ته هغه ته فقط دا اجازه ده چې مسله به شخصي پیدا کړي، جزئي نه نظر پر نظر قیاس حواله شي او نه دغه رقم جزئي تر کلی لاندې کولی شي. دا د دې کار نه دی، دا د علم متبهر کار دی. تاسو باور وکړئ چې هغه مجدد د فقه، هغه مجدد د دې صدی، تاسو باور وکړئ چې هغه شیخ الاسلام محمد تقی عثماني رحمه الله تعالی دی. بیا مبالغه بیا هر شمال شواده د شیخ الاسلام لقب داسې انسانانو د تور کړی دي، ماوارو انسانانو د تر ور کړی چې هغه ته موږ شنو بس یو څوک یاد کړای شیخ الاسلام دی. هغه د انسانانو ور کړی دي علماء چې موږ په شاګردانو کې ځان صابو چې موږ شاګردي را رسیږي، موږ په شاګردانو کې سابقې خپل وصف ار سره د ماوارو عالمان به هغه ملایان چې ځان توای ټول به وصف کې چې د دې خلکو موږ شاګردان ځان حساب کو د دې علماء هغه د شیخ الاسلام نه قبر کړی دي. او بل کتابونه ته یو فن یو شعر واقع دي کتابونه وګوري خدای پاک هغه د تداشي شی ور کړی په ارش کې هغه جیبي وار څو وسایل نو ګرانو کڅوک یو دی دای دی وبندي او که زما د فارغ څو د یو په داوالي باز دی وبندي ما کار څه بداتونه کوم باز زیم ارته ناروا چې کوم ارتبط کار چې کوم یا وادي یا بل شي دغه وی دوبندي ځان توای نه دغه دی چې هغه تاسو فهم وکړئ دغه عالم باندې سړی پسې کېږي دا دی وبندي. زما د خوا خدای اعلان دی ټول خلکو ته شاګردان ته هزار وخت دا اعلان کوم چې زما هغه ټول مسائل ارڅه مسائل چې ما کتلې دي دا و زړې ټول د کتاب چې راوځي زما سره پروت دی او خدای لري دې حمد دې پیدا کوم په یو رقم نه پرځم هغه کې اصلاحي کتابونه وی اصلاحي بیانونه وی کدای اصلاحي خطبات او اصلاحي مجالس او دغه رقم خطبات عثماني او اسلام او اماره زندگی او روح کی بیماریان او ورون کا علاج هغه د ارڅ کتابونه او دغه رقم فقهي مقالات عثماني او تکمله د فتح الملهم او دغه رقم دا چې دی دا زما د خوا خو کزي چې دی یو څوک په مابسي دای داوا کوي وای دا مسله هغه د دې شوی هغه نظم مسله ټول مسلې د دې کچیر ز هغه د مسلو سره زما مسله خلاف و هغه د ارڅوک هغه بس دا ورته اجازه ده ما ټول شاګردان ته دا ویلي دي مرتوا چې زما مسله کنده مسله سره خلاف شو به زه خطا شوم زه خپل د خطا اعلان کوم زما د شیخ الاسلام هغه بزه د هغه د کتابو د خبرو د طریقې زه بس څوک بیان کوم زما چې د بیان کوم د فتواوی د ذکر کوم اکثر اوقات مزداش کو فتوا د خو د په یو کتاب وایي د موږ د خلکو د اعتماد لپاره د کتاب سره موافق لاس کتاب را نقل کو یا شل نور چې د نور کې سمې نور خامخا فتوا ده دی نو هغه عثمانیه وګد کتابونه ته شو کوي کزموش فتوا د فتوا سره خلاف او غلطه او سیم غلطه موږ ویلې وګا وخت چې هغه باز کستان دا چمو کې نیم کم کې یعنی ټیپ کې یعنی کړي چې سیو بس هغه بس څه دې پوسی موږ د خپل کول سره جوړ کړی دا بس موږ دغه کول زموږ نه دی موږ په د پسې زموږ کول د کول دی موږ بس هیڅ تلرو موږ ستایته شکریا دغه وای چې الله پاک زموږ مسائل ټول پر د تاوان دي هغه زو طالبان ته دی وای چې ملا وایم د زموږ د عصر اعتقاد زموږ د عصر عالم دی د امام صاحب رحمه الله تعالی د مذهب کینی هغه یو دای ترجمان یو دای استاد وی دی کینی استاد دی نو موږ سوای چې موږ خپل مسله پر د تاوان کو چې دا د ویل د موږ بزان په خلاص طالبان ته وخت وایم وانګور زه په د پسې ما باید د مسائل دي چې هغه موږ تر سیویل وری دي برکه دی پر خطا علماء ته خدای عذاب ولا کړی وجداد نو کومه سری تور نه پیدا کړی چې دی پر خطا دی او دی چې دی هغه تر ما عالم دي تر ما پر خبره کویجم حادثو کې هغه محدث دی په دې کې خبره نشته والله دوامه خبره هغه دې ته دغه ځای ته تاسو فهم وکړئ چې دا اوس یو کتاب جوړ کړي چې ورته تقریبا هغه په کمري سنه تر ولسو کالو پرې کار پر وسو هغه یو ولسو مفتیانو موسعه او تخلاص ته د حدیث مجموعه چې الجامعه دا خو دا وسنو دا په مجلسو هغه د غټ علماء او د ګردو مذاهب ټول دا ورټول شراسي د حدیث پر راجمو کو بیا به د حدیث راجمو مختل بره به داخل ګوته پر د حدیث وایو چې دا څه په دنیا کې پیدا کیږي مرلاس ورسېږي د جانان سادسونه راغلي د تکرار پکښ راغلي تکرار جلاول کو شواهد جلاول کو متابعت جلاول کو دا جامعي مدونات در ولار سره غره باغور ټول دبل
دا کارنامه ده دارالعلوم کراچي د دوی کولای شي. ګرانو محترمینو د په 40 کې چې دا دکان ډېر سخت غټان دي، د په 40 کې دا کتاب راوېستی اوس یو څه بلام زیادت نورم پسې راشي. تاسو باور وکړئ چې دا یو داسې کارنامه ده لکه د خپل په زمانه کې د و زمانې سره یې واخه، لکه امام بخاري رحمه الله تعالی چې خپل په زمانه کې دغه زمانې سره خو وسایل کم ده، خو یو جلا ده چې کارنامه واغه خو یو انسان و، هغه سره خو موږ نور هغه داسې نه وایي چې د و زمانې انسان دی، هغه څوک خو دغه خپل د زمانې موافق. تاسو باور وکړئ چې امام بخاري رحمه الله تعالی خپل په زمانه کې یو کارنامه وکړه، د اوس په زمانه کې دغه یو کارنامه ده. زه و طالبان ته وایم انکه چیرې د بل چا وس وایي دا خو حدیث خو لا مذهب هم وایي، ټوله دا وایي که چا یو چا په ځان کې صلاحیت درلودی چې دغونه د راجمه کې په وس وایي، تاسو باور وکړئ دا کارنامه بل چا ته نه ورکول چې دا د امام صاحب مذهب ونه کې، لیکن خو هغه د مبارک تر سره کړل. دا به موږ د دې شکرګزاري به موږ څنګه وکړو؟ موږ به دا کوو ته به دعا کوو، نو کوم په وس شی نه دی چې الله جل جلاله دې ته مغفرت وکړي چې موږ ته د جانان حدیثونه رافره کړه. هر څه چې د جانان د خولې سره راغلي و په دنیا کې پیدا کېږي، یا په شرع کې پیدا کېږي، یا په کمپیوټر کې پیدا کېږي، یا په نیټ کې پیدا کېږي، هغه یا دغه په کتابو کې په دنیا کې هر څه چې پیدا کېږي د ټول پرې نه شول ټول راجمع کړه. دا یو غټه کارنامه ده. نو دغه څه زموږ دپاره دا د هر چا دپاره چې زما درک چاته معلوم شي بارکه پر هغه بیا څوک هغه ردونه کوي که څوک کار چا کوي خو د هغه کار دی پاتې سو. زما خپله رایه به زما رایه خپله رایه مې ټوله ورکه کړې ده په رایه کې هغه د چا د شیخ الاسلام. زه د شیخ الاسلام محمد تقي عثماني رحمه الله تعالی هغه د دې مسایلو بیان کوونکی یم خلکو ته زه هغه بیانوم که موږ ډېرې صفي ووایو هم حکم د دې وي موږ صفي ورسره زیاتو حکم ټول د دې وي که یو ځای د ده د حکم سره یو ځای مخالفت و بس چې په دې باندې پوه سي چې هغه زموږ خطا ده بس موږ هغه خپل خطا ده بارنو سړی چې خپل خطا ومني د خپل قول څخه رجوع وکړي بیا خو نو هغه څوک چاته یادوي هم نه هغه څوک چاته وایي هم نه او که نه و خطا خو د یو چا دغه چې په کس خطا کړی و دغه نو والله سبحانه اعلم. دا پوښتنه خو جواب شو نور یو پوښتنې ستا هغه به انشاءالله که خدا کول جواب شي.